دویم ټکي ته راځم. ګورئ دغه جامعې والا داسې خلک ملایان ځان ته وایي، دا پر موږ باندې راپورته کېږي، وایي ته یې د ښځو حقوق نه ورکوئ. موږ خو په تعلیم کې زو کړي یو، په تعلیم کې غټ سوي یو، په تعلیم کې به مرو. د خیر دا ښه یاد ساتئ، پر موږ ولاکه در موږ ولاکه هېڅوک د ښځو په حقوقو پوهېږي. د ښځې په حقوقو موږ پوهېږو، د ښځو په تعلیم موږ پوهېږو. موږ دغه دیموکراسي نه منو. زه وایم زه به د دغې جلسې څه یو داسې کس ور ولاړ کړم چې تقریبا صرف قرآن شریف بې زده وي، داسې کس به ور ولاړ، حتی زموږ د ملک موچي به ور ولاړ کړم. د جامع ازهر شیخ الحدیث راولي باره به سره کښېنم. په جامع ازهر کې چې داخله کوي اول شرط یې دا دی ژیره به خریې، کوټ و پتلون به اغوندې، نیکټایي به تړې، چپه بال به اړوې، بیا به نو ته دلته راځې داخله به کوې. اوس نو ته دغه شیخ الحدیث راولي او زموږ موچي راولي، بیا بخاري شریف په مابین کې کښېږدي، داسې څوک ورته راولي چې هغه د بخاري شریف په مغز پوهېږي، هغه به فیصله کوي چې کم یو پر سنتو برابر دی. د دې مفتي، د دې مفتي اعظم، د دې هغه شیخ الحدیث او که زموږ موچي پر شریعت برابر دی. زموږ د موچي ښه ښایسته غټ کالي، ښه لنګوټه، ښه ژیره، ښه پر طریقه باندې خولۍ افسر ده که نه؟ کم یو پر طریقه برابر. څنګه تاسو وایئ دا خلک د ښځو په حقوقو پوهېږي؟ د دې خلکو دا منئ؟ ګورئ که مې د هر چا دا منله، په پښتو کې متل دی که یو وارې خطا استې ستا در سر جا، که دوه واره خطا استې ستا یې در سر جا، دریم وار چې دې خطا باسي نو ستا دې ملا ماته سي. ولې دې خطا باسي؟ ولې له نورو ملکو د خلکو فتواوې منئ؟ موږ په جګ سر د لیدر سره اندرته ناست یو، زموږ دا نه منئ، د خلکو دا منئ. هغه خو دغه رقم برګیان دي زموږ، د هغو دا څنګه منئ؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وایي مسلمان دې د یوه غاره دوه واره لړم نه وچیچي. دا ښه یاد ساتئ، خارجانو ته، دغه د امریکې بدماشانو ته، دې ته چې په خپل صف کې ځای ورنه کوي، ځای ورنه کوي. پام، دا نازنین پاک سپېڅلی صف دی.